تاسو پوهیږئ په نړۍ کې بدترین خلک بې ننګه خلک د کورنۍ او د سیمې ناسور انسانان کوم دي هغه دي چې سم د لاسه ستا په ژوند کې را پیدا شي د مرستې غوښتنه وکړي او بیا در سره په یو دسترخوان کښېني کلونه در سره وخت تېر کړي د تا نه خپل اړتیاوې پوره کړه خپل ضروریات پوره کړه او کله چې دی په خپو باندې ودرېږي بیا دی د دښمن په څېرې کې راشي دی د اول نه ستاسو دښمن وي خو د خوږ دشمن په څېرې کې دی راغی او د تا نه خپلې اړتیاوې پوره کړي خو دی دومره کم اصل او بې ننګ او بې غیرته وي چې کله ستا نه خپل ضروریات پوره کړه او په خپو باندې ودرېږي نو بیا د دښمن په څېرې کې راشي دا د اول نه ستا دښمن خو تاسې نه وپېژندلی د داسې خلکو نه ځانونه وساتئ او د دې نه بدترین بیا هغه دي د هغې کورنۍ دي چې د هغې ملاتړ کوي اصل کې دا ټول غله وي خو دا یوې مخکې کړی وي دا نورې شاته ولاړ وي د داسې خلکو نه ځان وساتئ که غواړئ چې ښه ژوند تېر کړئ